السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو څنګه چل خبر رو جوړ به وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حضرات دا زمونږه په قمریه کې تحصیل رزل کې مدرسه عائشہ للبنات رضی الله تعالی عنها ابتدا ده او دا مشران ما سره ولاړ دي او دا سید قریش او محمد امیش ټول ورونو په اتفاق سره دا ځای ورکړی دی ډېر لوی قرباني کړې ده الله پاک دې دا قرباني قبول کړي مونږ دا پیغام ټولو مسلمانانو ته رسو چې دا صدقه جاریه ده دا مدرسه د جماعت حکم لري څنګه چې جماعت د الله پاک کور دی الله فرمایي جماعتونه هغه څوک جوړوي چې هغوی په الله تعالی باندې پر ورځ د قیامت باندې ایمان لري دارنګې مدرسه په دې کې د الله پاک کتاب قرآن پاک د نبی علیه السلام احادیث مبارک او کم علوم چې دي د قرآن او د سنت خادمان هغه به انشاءالله پړاویږي او زمونږ دا اراده ده چې په دې کې به انشاءالله د سحر نه تر 12 بجو پورې د علم جنکې وي دا ربناتو مدرسه ده او د ماسپښین نه پس به انشاءالله ناظره تجوید او ترجمه انشاءالله په دې کې پړاویږي نو مونږ د الله نه امید ساتو چې الله پاک زر تر زره دې ته وجود ورکړي او ټولو مسلمانانو ته دا خبر وررسو چې چاله الله 210 ورکړی وي نو دې کې هر قسمه امداد کولی شي او دا د هر چا لپاره صدقه جاریه ده مال هغه د انسان چې انسان وخوړو ویغوندو او د الله پاک په لار کې ورکو او بلا صدقه جاریه دي خو بعضې صدقه جاریه داسې وي چې د هغې ډېر عمر وي لکه نبی علیه الصلاة والسلام ته حضرت صاحب صاحب راغی د هغې مور وفات شوې وه نو هغه ټایم کې په عربو کې د اوبو کمی و صاحب صاحب چې زه د خپله مور دپاره یو صدقه کومه نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وي یو کویه وکنه صاحب صاحب هغه کویه وکنه چې دا د ما د مور صدقه ده نو انسان به په قبر کې پروت وي او د هغې صدقې جاریې ثواب به الله پاک وررسوي الله دې مونږ او تاسو له ټول له جانی مالی بدنی توفیق راکړي چې کوم ځای کې داسې یعنی یو عام رفاه عامه وي چې ټولو مسلمانانو ته هغې نه پیدا رسي مونږ او تاسو په هغې کې خپل امداد وکړو او صدقه جاریه ځان له جوړه کړو چې مونږ بیا مړیو د مرګ نه پس به مونږ ته الله پاک دا یې ثواب را رسوي الله پاک دې زمونږ دا مدرسه قبوله کړي او الله پاک دا ابتدا مبارکه کړي او الله پاک دې دا د علاقې دپاره د دې ضلعې دپاره د ملک پاکستان دپاره او د تمام عالم اسلام دپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو څنګه چل خبر رو جوړ به او خپل ژوند به کوئ نن راغلیو کمرګې کلي ته او جیا په خپل پروګرام کې درته هرکلی وعلیکم السلام مینوالو الله خوشحاله کړه چې تاسو موږ له داسې معمولي ټایم راکړو د لږ ساعت دپاره رالی
او الحمدلله موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو. او دا محمد امیش دی او سید قریش او عثمان علي د ټولو په سلام استاد باندې د کور د زنانو د نارینو د ټولو په سلام استاد باندې ډېر په مینه په محبت باندې د مدرسې دپاره ځای ورکړی دی. او دا ټولو زمانونو ته خواست دی که هغه په پاکستان کې دي او که په بار ملک کې دي نو دا د هغې د سکون دپاره دی، د عزت دپاره دی، د قرآن پاک د تلاوت دپاره دی، د حدیث دپاره دی. نو چې د چا د وسه مالی امداد کېږي، بدني کېږي، د چا د وسه څه کېږي، ځکه چې دې کې شګه لګي، ګټه پکې لګي، خښته لګي، دغه شانتې پکې هم دا کسان مسان چې کوم مشران اوس راغلي دي نو هغوی پکې د بور دپاره ځای خو هغوی په مطابقه طور باندې د ټولو په اخلاص باندې او په مینه محبت باندې په سلام استاد باندې او دا اوس هغوی راغلي دي، کار پکې شروع دی. نو تاسو له طرف هم دا خبره کوم تاسو ته چې که په ملک کې دننه یې او که د ملک نه بهر یې نو د الله د رضا دپاره چې دا چا د وسه څه کېږي د الله د رضا دپاره، ځکه چې دا د دنیا هم پیدا ده او د آخرت هم پیدا ده. نو دا ستاسو د راتلو ډېره شکریه. والسلام. میش لالا په خپل پروګرام کې تا ته هم هرکلی وایم، څنګه ته دې باره کې څه ویل غواړې؟ السلام علیکم، ټول مینوالو ته سلام کو. بس دې کې موږ څه ووایو، زموږ ورور چې څه ونه خو هغه ووایي. به دا ځای دی دا موږ وقف کړی دی مدرسې ته او ټولې خبرې پیدا الله لاله وکړي. به دا خبرې دي او موږ له خو دومره خبرې راځي نه او چې څومره دغه ووایي چې دې سره مالي امداد یا دغه نو زمونږ د بورډ باندې زمونږ د مشر ورور او سید قریش نمبر لیکلی دی نو به تاسو هغې سره رابطه کولی شئ. که هرنګه د هغې نو د هغې نمبر په دې بورډ لګېدلی، هغې سره رابطه کوئ. بیا که د هغې نو راتلی شئ، ځای کتلی شئ، چا نه تپوس کولی شئ. دغه ستاسو د اړوند دا دغه دی او موږ ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو موږ له ټایم راکړو. دا د دې کمرګۍ او د رشکۍ کلي مشترکه چې دی د دې ټولې علاقې دا یو مین ځای دی او د ټولې علاقې د دې جینکو به په دې ته پیدا وي. دې کې صرف د جینکو ده که نه د هلکانو هم ده؟ نو اوس خو ذاکر استاد ستاسو ته ووایي چې دې کې به موږ بیا دویم سار نه به تر 12 پورې جینکو دغه او بیا به ناظره کوو. نو اوس دا اوس پته نه لګي چې هغې بیا دې کې د هلکانو دغه کوي او که نه بیا او د جینکو کوي. نو اوس دا به بیا هغې تاسو د بل پروګرام کې ووایي.